بسم الله الرحمن الرحیم ډاټا ټیپ په ډاټا ټیپ کې موږ ته سورټ او فلټر مو ویلي وو. نن راځو موږ ته ډاټا ټولز ته راځو چې دا خلاص کړو بالا دا څه لکه موږ ته چې ایکسل ختم کړي د خیر سره. لومړی دلته راځو وایي ټیکسټ کالم که چیرې موږ ته خط په یوه سیل کې لیکلي که غواړو چې هغه پر کالمو وویشو د ټیکسټ کالم په واسطه کولی شو. مثلا فرض که خط لیکل دی سیریل نمبر نیم جاب salary over time. فرض که دا تا په یوه سیل کې لیکلی دي که غواړئ چې دا هر جلا کالم ورته جوړ شي پر ټیکسټ کالم باندې کلیک کړه یعنې دا خط په کالمو راته بدل کړه. دلته دی تا ته میسج درکړي وایي دا ډیمیلیټډ یې درته راولم که فیکس ویډیټ یې راولم. که چیرې تا فیکس ویډیټ راوسي فیکس ویډیټ دا معنی چې دا ما په چی سره جلا کړ دي په سپیس سره جلا کړ دي سپیس مې ول دي او که چیرې ډیمیلیټډ انتخاب کړې دا معنی چې ما په ټیب سره جلا کړی دي. اوس خو موږ ته دلته سپیس ول دي که ټیب سپیس دی نو دلته به چې انتخاب کړي فیکس ویډیټ مې انتخاب کړي. نیکسټ پرې کې اوس پر دغه هر ځای باندې یو کالم جوړېږي یو کالم دلته جوړېږي یو کالم دلته جوړېږي یو کالم دلته نیکسټ او دا هم درته وایي ډاټا ټایپ یې سره کمې کس پیدا چې په هوم ټایپ کې ملي وو آیا جنرل عمومي ټیکسي ډیټي او که ډونټ امپورټ کالم یعنی دغه کالم ما راته راولو. اوس دا کالم چې انتخاب د جې دپاره ډاټا ټایپ څه شي فرض که دلته سالري راغلی ده ضرورت د جې دپاره چې ډیټ راسي یا مثلا تاریخ چې راوصل دي که غواړې چې ډیټ ورته راولي بیا د انتخاب کړه او دلته موږ لرو وایي ډونټ امپورټ کالم دغه کالم ما راته راوله دغه د اوور ټایم کالم ما راته راوله یعنې دا بلا پرېږدي درته نه بیا درته راولي ضرورت همې جنرل لیکه د دغه کالم دپاره او دا هم هغه دغه درته ښیي ډیسټینیشن یې درته ښیي چې دا په کوم ځای کې درته راولم دلته یې درته راولم هر ځای چې ستا خوښ وي په هغه ځای کې دی درته راولم. فینش یې که هغه خط چې تا لیکلی په هغه ځای کې درته راوسوی سیریل نمبر دا شو. بیا ضرورت هم ټیکسټ کالم یې کړه نیکسټ نیکسټ کې دا وار ونیو یعنې معنا دغه څه شي دا اوور ټایم مه راوله ورسره دوی ټوله په یوه کالم کې در دا ځای نو دلته به باره کالم یوسي اوکې فینش اوور ټایم مو دغه یو شته سلري یا مثلا بل دا جګ کار دا دی مثلا اوس د سیریل نمبر خو باید سره جلای فاصله ولري که نه ول دا رقم لیکل کېږي. اوس کله چې ته په ټیکسټ کالم باندې اړی نیکسټ یې دی پر دغه ځای هم کالم درته جوړوي پر دا ځای نه خو دا ځای کالم ورته دا سیریل نمبر دی دا ځکه چې دوی دواړه یو ځای راسي نیکسټ او دلته ډاټا ټایپ ټکې کړي دا ټک مارک کړي دا ما راته راوله مثلا اوور ټایم یې زنجیر څخه نه غواړم فینش اوور ټایم زنجیر څخه سیریل نمبر نیم داشته زنجیر راوست دا موږ د پوسټ کولی او که چې فینش کړي دا معنی چې سټینګ یې نور ما راته ښکاره کړو په دوما ډول یې راته ښکاره کړه چې هر رقم سټینګ یې ټاکل شوی دی او دلته فلش پیل لرو فلش پیل که څه سپی دی موږ دلته ویلی وو په هوم ټیپ بیا هم سوس دلته مو ویلی وو نو خبرې نه پر کوو چې دا وظیفه دا وه چې مثلا یو تورې ولیکه نور ټول د خپله درته راوصل یو نوم به چې ولیکې نور بیا خپله درته راوصل یا مثلا نوم نیکسټ نیم دغه لاست نیم او فرست نیم به چې سره یو ځای کوي هم د داسې استفاده کول ټوله خپله درته لیکل دا د فلش پیل وظیفه او بل ریموو ډپلیکیټ د ریموو ډپلیکیټ په واسطه کولی شئ چې که چیرې یو نوم یو شی دوه وارې تکرار راغلی هغه دی د منځه درته وړي. اپلای بیخي 10,000 معاشر کې بیا ورزر کړئ بیا ورسل کړئ
دلته موږ ویل که غواړو چې یو نوم یا یو شی دوه وارې تکرار راغلی که غواړو چې هغه ډیلیټ کړو د دسخې استفاده کړو. اوس مثلا دوه نومه په یو مکتب په یو سیم کې له درې څلور شاګردان په یوه نامه سره وي وظیفې مې نو ته به داسې شي کې ګورې چې هغه یونیک راتلی سي ډپلیکیټ نسي راتلی. مثلا لکه تذکرې لمبر دوې تذکرې په یوه لمبر راځي مثلا دوې ډیانې په یوه نمبر یې دوه ټیلیفون نمبرونه یو رقم یې نو فرض که ته راولاړ شوې دلته چې ولیکل دا جم درېیم نمبر لیکلی پام جې نه اوس ورته که ما ډپلیکیټ لیکلی هغه ډیلیټ کړه دی وایي په چیش کې درته وګورم که دا ټیک مارک همیشه باید تصور کړی مای ډاټا هاس هیډر زما ډاټا عنوان لري که دا ور نه کړي اوس دلته نه معلومېږي چې عنوان کم یو دی په کم کالم کې زه وګورم په سی کالم کې وګورم که په ډي کالم کې بیا ته پیدا کوې یا ډاټا عنوان لري عنوان یې چیش دی سیریل نمبر و نه مجاب ورسره لري په نیم کې خو کېدلی سي راسي په وظیفو کې هم راتلی سي په معاش کې هم راتلی سي په اضافه کاري کې هم راتلی سي نو زه ورته وایم انچیک آل په ټول کې مه ګوره یوازې په سیریل نمبر کې وګوره که دوه دانې ایډیانې په یوه نمبر یې تا یوه دانه ډیلیټ کړه اوکې که دی وایي وایي one duplicate value is found and removed یوه دانه موږ چې کړل پیدا مو کړل هغه مو د منځه یوړه 5 unique values remain 15 دانې یو رقم ویلیو چې هغه هر یو جلا جلا دی خپل ځان ته چې 15 دانې یعنې یوه دانه هم ډیلیټ کړو 15 دانې پاتې شوه. او بل دلته موږ کولی سو ډاټا ولیډیشن د ډاټا ولیډیشن په واسطه کولی سو چې په یو خاص حالت کې و مشخص خانو ته یو کوډ کښېږدو یو حد ورته ایږدو دلته کولی سي مثلا دلته ورته لیکي چې در 1500 څخه لوړ معاش مور کړو د 15000 څخه اوس کې مثلا موږ ته راغلی یو منصوبات چې مثلا د جمعې د ورځې اضافه کاري باندې د جمعې په ورځ به اضافه کاري نه ورکوي تاسې مخکې خو د جمعې په ورځ اضافه کاري درلودل اوس اضافه کاري باندې د جمعې د ورځې نو دلته کولی سي ډاټا ولیډیشن په واسطه یې ورته وټاکئ چې دا مه ورکړو مثلا فرض که دا سهام انتخاب کړی دی راځو یو حد ورته ایږدو دلته وایي الاو چیش ته اجازه ورکړم انویلیو ټولو ته اجازه ورکړم هر شی چې لیکم زور ته میا نمبر که ما چیرې نمبر لیکي او دغه نمبر کم نمبر کې مې لیکي بټوین کې مې بنزین لیکي ناټ بټوین کې مې بنزین نه لیکي ایکول ټو که مساوي سو ناټ ایکول ټو که مساوي نه سو ګریټر دین که لوړ سو تر دغه لیس دین که کښته سو تر دغه ګریټر دین اور ایکول ټو که چیرې که لوړ او مساوي سو لیس دین اور ایکول ټو که چیرې کم او مساوي سو دا نو که سپی دی که لوړ مساوي سو که کم او مساوي سو که لوړ سو که کم سو که سپی دی چې موږ ته ویلې ده په ایپ فنکشنو کې مثلا زه ورته وایم په ځای کې درته وایي وایي چیشتي وایي ته نمرې مو ورکړو تر څو لوړې نمرې باید ته ورنه کړې درسل انپوټ میسج نو ته ماته یو میسج راکوه اټینشن دا فقط یو میسج دی 4 رقم میسج نو دلته چې میسج درکړم په دې ځای کې یا مثلا یو استاد په پوهنتون کې درس ورکوي د شاګردان څخه د څو درې څخه امتحان اخیستی دی یا پلا امتحان اخیستی څلوېښت اوس مثلا فرض که دی د 50% څخه یو څه اخلي یا مثلا د 80 څخه اخلي د پام نه دلته نمرې څو ورسوي جیش یا دغه ورسوي فرض که 15 اچا ورسوي نو خو د خو د اچا درې اخیستی بیا نور ترجم کړي نو دلته دته یو میسج ورکوي چې پام کوه دا نمرې دونه مه رسوه بیکیر پام کوه اوس نو دی وایي که چیرې دا سټنګ په طور ته وټاکئ که چیرې ما تر 100 څخه کم عدد لیکئ دلته دغه ورکړي دلته علامه ما غلطه کړه سیدي میکزون در 100 څخه مې لوړ عدد ولیکئ ته ماته یو میسج راکوه دا خو هغه میسج خو دلته درته ښکاره کوي نو که چیرې ده بیا د دغه سربیره دا کار وکړي یعنې مثلا تا ورته ویله چې د 100 څخه لوړې نمرې مو ورکړو بیا هم دی رالی ورې کوي نو ته څه چمپه وکړه سټاپ ویې درو درته کار نه درته کوي ګورئ دغه میسج چې دی همیشه چې تاسو سره علامه ښکاره کړي دا معنی چې دا کار امکان نه لري دا نه درته کېږي سیدي او که چیرې وارنینګ درکړي دغه علامه چې د په کمپیوټر کې دا د اخطار د فقط تا ته اخطار درکړي چې ته یو شي سره مخامخ کېږې تا ته یو اخطار درکړي چې دا کار دا رقم وکړو او دغه فقط تا ته انفارمیشن په هغه شي په اړه تا ته معلومات درکړي کوې که نه کوې نو زه ورته همته دی راته چیش که سټاپ یې کړه او میسج چیش ورکړم که میسج یې څه شي چې ټایټل هغه څه عنوان ولري سټاپ دغه سټاپ ورکړو مثلا the score is not valid دغه نمرې موجود نه دي ګوره اوس ساتم دغه درکې اټینشن پام کوه چیشتي پلیز بی کیر پاملرنه ورته کوه اوس مثلا ته راولاړېږې دلته نمرې ورکوې وارې کړل دا نه ورکوې ولې نه ورکوې در 100 څخه خو ډېرې چې خو موږ د 100 څخه کم ورکوه
نو دی ته وایي سټاپ بلا نور مخته نسي تللی چی دی وایي د سکور از ناټ ویلډ دغه پیسې چې دي یا دغه نمرې زموږ سره نه دي موجودې ریټرای بیا کوو کوشش وکړه بیا مثلا ورنه شپېته که دی درته مثلا که سل سې سل منې که نه منې نه منې ځکه چې موږ سل در سل کم ورکړه او دی ته وایي شاید نور نه هېڅ رقم یې ته نصیبولی کینسل کینسل یې کړه هغه درته ایسته کېږي یعنې مخته نور نسي تللی ځکه چې هغه عادت نه لیکل کېږي او مثلا زه ورته وایم که چېرې ما نمبر لیکئ او دغه نمبر مې دا وارې مثلا څو لیسن باید مثلا زه ورته وایم تر څو بالا اضافه کاري ورنه کول سي تر 15 ساعته اوس خو نو ساعتونه خو اصلا 3 ساعته زه ورته وایم تر 2 ساعته هېڅ چاته اضافه کاري مه ورکوئ اوس ابا یې پلا غونډه اوس پوهنتون کې 2 ساعت څخه اضافه کاري ده نور نشته نو مثلا دلته وایي اټینشن Your overtime is 2 hours. ستا اضافه کاري 2 ساعته ده سیده یو میسج ورکړه اوس نو که چېرته دا کار وکړي چې شکم سټاپ یې کړم که ورننګ درکړم که انفارمیشن درکړم زه ورته یم یا دا وارې ورننګ راکړه ځینې داسې کسان سته چې بیخي ډېر کار کوي ډېر ستړي لیسانس ومې ورته د هغو دپاره ورننګ راکړه چشتي بجټ صحیح دلته ورته ولیکل چې بجټ مشکل دی چې دی د بجټ د بودیجې دی in this year we don't have enough budget موږ په دغه کال کې څه نه لرو بجټ نه لرو صحیح یعنې پیسې نه لرو اوکې که اوس دلته تا ته میسج درکوي وایي څو وایي اضافه کاري باید د 2 ساعت څخه اضافه ونه لیکل سي مثلا ته ولاړ شولې 4 ساعته چې لیکل بیا 2 ساعته یو ساعت درته لیکې 2 ساعته نه درته لیکې ځکه چې موږ هلته باید موږ 3 ساعته ورکړی وای صحیح دی ما خطا وتلم نو دلته خو موږ ته ویلي چې هلته لیست دی راته راوله یعنې د دا څخه اضافه مه ورکوه 2 خپله نه درکړم اوس دی تا ته انفارمیشن درکوي وایي بجټ چې دی په دغه کال کې ته پیسې نه لرې بودیجه نه لرې مخته ځې که نه ځې که جوړ چې پروا نه کوي وارې که 2 ساعته بس دی مخته ولاړې ورکوې که جوړ چې 3 ساعته بیا درته یې پیسې نه لرې زه ورته هم نه ورکوم نو څو ورکوې 1 ساعت 1.5 ورکوې منفي ته منفي 2 خو معنا ده د سره زه کټوم ولې نه سي ورکولی منفي 2 ورکړه سیدې نو دی موږ ته چې شرکې انفارمیشن نه کوي او هغه بل چې بیا و دی فقط تاته انفارمیشن درکوي دی اختار درکوي هغه انفارمیشن درکوي بل مثلا دلته کولی سي تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې موږ تاسو کولی سو چې یو لیست جوړ کړو هر پلاس دا جناس خرڅوم فرض کړه پوهنتون کې دا رقم مثلا دلته لیکې سیریل نمبر نیم جاب salary overtime مثلا hire date اول مثلا province لیکه province ولایتونه لیکه چې دا د کوم ولایت دی نو هر اپلای ته دا لیکم زور غواړي په ډیټابیس کې دا سره رسېدلي ما زه کلیک وکړه خپله درته لیکل کېږي نو دلته راسه ورته لیست راته جوړ کړه پر ده باندې کلیک وکړه سیټینګ ته راسه په سیټینګ کې دلته چی انتخاب کړه لیست انتخاب کړه لیست چې کم کم ولایتونه لیکې زه ورته کندهار لیکم کابل لیکم کونړ لیکم جلال آباد لیکم هلمند لیکم کاپیسا باسته صحیح دي اوکې که کله چې اوس ته یې رسوي چې مثلا دا نفر څه نومېږي اول شماره دي جانا نومېږي منیجر دی مثلا فرض که ماشه دونه دی اضافه کاری فرض که دونه ده دا تاسو سره جمع کړي دونه پیسې کېږي په دغه تاریخ سره دی راغلی دی
او اوس زه غواړم چې ولایت ولیکم ضرورت نشته کم ولایتي د کندهار دی په اتمار رالیکل کېږي د کم ولایتي مثلا د کاپیسا دی هغه په اتمار لیکل یا مثلا فرض کړئ د پټرولو ډیزلو بیه هغه مو وایي وکسته مثلا دلته فرض کړئ دلته راغلی آیټم دې ولیکئ آیټم دې ولیکئ دلته راغلی پرایس چې لیکل دی سیدي پرایس له عمل لیکه مثلا کوانټیټي ولیکئ او دلته هم ټوټل راوباسه مثلا دلته ته کله چې دا خانه مساوي سره هغه بیا تاسو خپل ورته ولیکئ هر کله دلته پټرول ډیزل ورته زه نسم لیکلی چې ته ماته پټرول ډیزل ولیکه زه راځم په اتمار او دلته لیکم ډاټا ټیپ دلته زه یو لیست جوړوم لیست چې راته راوله پټرول بل چې راوله ډیزل بل اوکې اوس کله چې ته رسې چې شي خرڅ کړی چې پټرول مې خرڅ کړی چې خرڅ کړی چې ډیزل مې دا ډېر اسان دي موږ دپاره ډېر اسان دی یا موږ لکه پوهنتون کې چې ماشات رسو هر نوم چې ولیکو هر پلاک نو ضرورت نشته زه پوهان لیکم پوهنیار لیکم هلته فقط لیکو چې مثلا پر دا رتبو باندې کلیک کوو کومه رتبه ده پوهنیار بس په اتمار هغه لیکل کېږي او هلته په اتمار ډول پر ده باندې پیسې جمع کېږي چې پوهنیار نو 50,000 مثلا پوهنیار 50,000 دی مثلا په عمل 50,000 دی مثلا پوهنده مثلا 55,000 دی پوهان 1,00,000 دی هغه په اتمار خپل دته جمع کېږي دا موږ د داسې قسمه دا کوو دلته پر اجرا کوو خپل نور ټول سیستم په اتمار لیکو لکه پروګرامو ده که څه سپای دی هغه زری چې موږ جوړ کړ چې دغه پروګرام که مساوي سو نو ته راته ولیکه چې په دغوندو ورځو کې خلاصېږي په دغوندو پیسو پروګرامونه ولیکه چې هر پروګرام یې ما ځکه کلیک وکړه هغه پروګرام ضرورت نشته چې موږ څه ولیکو دلته ته نور خپل ختم لیکلی سي او نور خط نشي لیکلی یوازې چې تا انټري کړ یوازې هغه لیکلی سي بل شی نشي لیکلی دا موږ دلته کولی شو چې یو لیست جوړ هر کلم جوړولی شي ما سره لیستونه ستا موږ ټوله دغه رقم جوړ کړي جوات که دا پونځۍ ته چې برسي هغه پونځۍ ټول هلته ریاست کې زه مثلا ثبت نام کوي وینم چې د پلان کومې پونځۍ ته کامیابه دی پونځۍ نه لیکي ښوونه روزنه وکړو هلته ما زه حقوق انتخابي هلته ښوونه روزنه انتخابي یعنې زموږ وخت نه رضایع کېږي او بل دلته دا خو نمبر دپاره سیمل د اشاریات دپاره دی لیست یو لوی لیست راته جوړ کړ ډیټ د تاریخ مثلا که د دغه تاریخ څخه در دغه تاریخ پورې ماته خلک راتل ته ورته شی نشته یا مثلا د جمعې په شپه څوک درته وایي مثلا پر روان فرض کړه د جمعې په شپه خو موږ تاسو رخصت یا د جمعې په ورځ نو نفر راځي وایي د جمعې په ورځ زه درځم دا کار کوم فرض کړه په ډیټابیس کې رسې چې جمعې په ورځ ته نه یې جمعې په ورځ شرکت باندې نو ستا پام نه دی د جمعې په ورځ دا پیسې در کوم کله ته د جمعې ورځ تاریخ ولیکې په اتمار ته میسج کوي جمعې په ورځ موږ نه یو حساب باندې صحیح داسې استفاده کولی شي نو دلته استفاده کولی شي او بل په دا ځای کې سرکل انوایل ډاټا هغه ډاټا چې غلطه ډاټا داخل شوي پر هغه باندې سرکل راوګرځوه یعنې که چیرې مثلا تا یو چا ته وویله چې ته دغونه اضافه کاري یو چا ته مه ورکوه او زه اوس را ده ورکړی د ما دا پر اپلای کړی او دی نه په دې دا چې دي کله چې وګورم چې اوس نو زه مثلا پوهنتون کې درمل انجینر چې دا ټول لیستونه ګورو خو زور غواړي مثلا 500 کس اضافه کاري نور دا چارې یو دی ګورو خو زور غواړي دی په اتمار پر دې ځای باندې کلیک کړي چې کوم چا ته اضافه کاري ډېر ورکړ د هغه په اتمار ورته چې دا کس دی او که جوړ ویلی چې کلیر ته بېرته پاک راته پر ده باندې کلیک وکړه هغه دلته پاکوي یعنې دی هغه ډاټا چې غلطه انټري شوې چې تا هغه درته ښي چې دا کار ته وکړه او ده پر هغه سربیره بیا کار ته کوي نو دی چې پوره ګرځي او سرکل پوره ګرځي چې دا ډاټا غلطه ده انوایلډ مخته لاړ څنګه که بس پر دغه باندې پر چې دا غلطه ډاټا دغه نه دی خو هغه نوم لیکلی و مثلا سیریل نمبر نیم جاب او د بل چې راته سالري عمل کې اوور ټایم لیکو اوور ټایم څو ساعته د اضافه کاري کولی شي زه ورته وایم همدی در 2 ساعته څخه اضافه کاري نشي کولی زما سره هغه خو نه بیا دلته ته په جیش کې ضربه بیا د یوې ورځې معاش ورته ضربه چې یوې ورځې دغه نه کېد نو ته راځې په دې ځای کې ورته ټاکې ورته که چیرې د دلته خط لیکي مثلا موږ چې لیکو دلته سیمل لیکي او که یا هم نمبر لیکي پارټنر ریزورت هم نمبر او دغه نمبر که لیس دین سو یعنې باید وایي تر څو پورې لوړ ولیکل شي زه ورته هم یا لیس دین هغه لوړ عدد یې 100 دی 3 دی یعنې 2 ساعته ورکړه 3 ساعته مو ورکړو همیشه چې دا شان یې تاسو ورته وټاکئ صحیح دی
دا به پوسټاپ نه انتخابوي، یا به وارنینګ انتخابوي او یا به انفارمیشن انتخابوي. کوم سټاپ انتخاب کوي خدای مخ ته نه ځي نو غلطي نه رامنځته کېږي. نو زه ورته وارنینګ ورکړه، هغه میسج دا شان یا بابلاله تاسو ولیکئ ورسره. اوس مثلا دی درته وایي 3 ساعت اضافه کاري مو ورکړو، ته ولاړ شه 3 ساعت د میسج درکړی مې ورکړو، زه ورته هم پروا نه کړي ورکړه انډیوال دې پیسې درکړي. او دی ته وایي 2 ساعته 2 ساعت وکړي، مثلا دلته راغلی 3.5 ساعت ورکړه 3.5 بیا درته دا مو ورکړو، پروا نه کړي ورکړه. نو اوس غواړه چې یا چې ته ورته وایې چې ما ته معلوم کړه چې کوم یو د غیر قانوني کار کړی چې مثلا 3 ساعت اضافه کار کړ 3.5 ته پر هغه باندې یو دایره راوګرځه نښانې که پوتماره درته نښانه کړي چې دغه 2 خانو ته غلطي سوې ده هغه باندې دایره راګرځي. که غواړې چې دا بېرته پاکې پر ده باندې کلیک کړه هغه درته پاکې. مشکل شته؟ ولې نهشي چاپېدلی؟